په یو حدیث کې آسان عمل راغلی دی چې هغه په کولو کې آسان دی، خو اجر کې هغه هره ورځ 360 صدقو برابر ثواب لري. یعنې 360 صدقې چې ته هره ورځ کې هغه وړوکی عمل د هغې برابر اجر لري، هغې سره برابر دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، صحیح حدیث دی د مسلم شریف، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یصبح علی کل سلامه من احدکم صدقه. هر انسان باندې هر سحر د هر یو اندام او د هر یو بند نه په ده باندې صدقه کول لازم دي. انسان چې کله سحر کړي نو انسان کې 360 بندونه دي، او په دې انسان باندې او په دې مسلمان باندې دا لازمه ده چې د هر بند په بدله کې صدقه ورکړي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر اسانه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل تسبیحة صدقه، هر سبحان الله ویل صدقه دي، وكل تحميدة صدقة، الحمد لله ویل صدقه ده، وكل تحلیلة صدقه، لا اله الا الله ویل صدقه ده، وكل تکبیرة صدقه، الله اکبر ویل صدقه دي، وامر بالمعروف صدقه، امر بالمعروف چاته د نیکۍ خبره کول دا صدقه ده، ونهی عن المنکر صدقه، څوک د ګناه نه منع کول د بدۍ نه منع کول دا صدقه ده. و بیا په آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعهما من الضحی، د دې ټولو صدقو نه یو عمل کافي کیږي چې هغه انسان 2 رکعته د څاښت لمونځ وکړي. دا داسې ده لکه دغه 360 صدقې چې کړي. یعنې هر انسان چې هغه سهار کې هغه انسان کې 360 بندونه دي، نو په هر انسان لازم دا ده چې د هر بند په بدله کې صدقه ورکړي. نو بیا که انسان مثلا د هر بند په بدله کې 1 روپۍ هم صدقه ورکوي، دا خو 360 روپۍ شولې، دا خو هم ګرانه ده. د هغې نه بیا نبي اسلام دا خبره نوره هم اسانه کړې ده چې سبحان الله ویل، الله اکبر ویل، لا اله الا الله ویل، امر بالمعروف کول، نهی عن المنکر کول، دا ټول د صدقې برابر دي. 360 ځل الله اکبر ووایه دا هم کافي کېږي، 360 ځل لا اله الا الله ووایه دا هم کافي کېږي. او که دغه هم نشي کولی، 360 ځل دغه اذکار نشي کولی، د دې ټولو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعهما من الضحی، صرف 2 رکعته د څاښت لمونځ وکړه، دا داسې ده لکه تا چې 360 صدقې ورکړي او هغه د هر بند په بدله کې کافي شي. آسان عمل دی څاښت ټیم کې 2 رکعته نفل کول د 360 صدقو برابر اجر لري، او دا کافي کېږي د دغه 360 صدقو په بدله